څومره ناشنا خبر الله کله، څومره ناشنا. او په دې یو آیات کې الله سبحانه و تعالی دا ټول کائنات خبر کړي. الله وی کل نفس ذائقه الموت، اے هر نفس هغه سکون کې ذائقه سکون کې د مرګ. هر نفس په چې کوم دی دا وفات کیږي. عزتمندو دا مرګ دا یو پیالې په شکل کې د پیالې چې بدینه به چې کوم دی هر نفس هر سالرون کې اګه انسان دی که پیری دی که فرشته ده که هر چیز دی هغه بر دینه ګوټ کوي او وفات کیږي. عزت ټول نفس ټول کائنات الله سبحانه و تعالی باندې خبره باندې خبردار کړل چې کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چې کوم دی هغه مړ کیدونکی دی او هغه د دنیا نه. بیا غرور پس خبره، تکبر پس خبره باندې، د خپل رب بندگی پر خودل پس خبره باندې چې ما او تا د عارضی زندگی د پاره دی دنیا ته راغلی، د ډېرې عارضی زندگی د پاره عزتمند ما تاسو دی دنیا ته او زما او ستاره لپاره الله تعالی یو نیټه مقرر کړل چې په هغه نیټه باندې به چې کوم دی ما او تا د دې فانی جهان چې کوم دی هغه ابدي زندگی طرف ته تلونکي او هغه همیشوالي زندگی ته بتونکي او هغه نیټه چې راشي په هغه کې بیا نه تقدیم کیږي نه تاخير کیږي، بس چې یو پیر وخت پورا شو. الله تعالی فرمایي په قران کې ولکل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. د هر یو کس لپاره د هر یو ډلې د هر یو قوم لپاره چې کوم دی ما یو وخت مقرر کړی دی او کله چې دغه وخت راشي دغه ټیم پوره شي بس دغه وخت کې چې کوم دی بیا نه لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون، نه پکې رستواله کیږي نه پکې مخکیواله کیږي. په دغه خپل نیټه باندې چې کوم دی د قوم د خلکو د انسان پیری چې سسی زمي هغه لپاره کوم نیټه مقرر شي په هغه نیټه باندې به وفات کیږي. بس چې وخت پوره شو زندگی دی لاړه کړي، نیک عملونه کړي کړي بد عملونه کړي. نو عزتمندو ډیره عارضی زندگی الله سبحانه و تعالی ما تعالی را اور دې مرګ سره ما او تا ملاقات کیدونکو، دې مرګ سره ما او تا ملاویږو. اګه ځوان دی او که بوډا دی او که سپینګری دی کار ماشوم دی، دې مرګ سره ما او تا دغه کی اور دې نه چې کوم د تختیدل هم نشته دی او الله سبحانه و تعالی ما او تا یو عارضی زندگی د پاره دی دنیا ته را لېږلی چې ته نیک عملونه وکړي د خپل رب رضا حاصل کړي. الله تعالی په قران کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. الله تعالی وی اے پیغمبر ته دیوته وایا چې بشک تاسو د کوم مرګ نه تختې هغه ضرور تاسو سره ملاقات کیدونکي دي، تاسو برانی سي بیا به تاسو هغه ذات طرف ته واپس کیږئ او هغه ته وړاندې کیږئ کوم چې تاسو په پټ او ښکارا عملونو باندې پوهه. ستاسو پټ عمل الله سبحانه و تعالی پای باندې عالم دی، ستاسو په ښکارا عمل باندې الله سبحانه و تعالی عالم دی. نو دغه الله تعالی بس تاسو د هغه عملونو په باره کې خبر درکړي کوم عملونه چې تاسو په دنیا کې کړي. آیت کې الله سبحانه و تعالی دا هغه عملونه به موږ تاسو ته خبر درکو، هغه عملونه به موږ تاسو خبردار کوم تاسو چې په دنیا کې کوم عملونه کړي. نو دا زندگی چې کوم دا الله سبحانه و تعالی ما او تعالی را کړی دا د دې لپاره چې د خپل رب رضا حاصل کړو. نیک عملونه چې کوم دی هغه په خپل ژوندۍ کې وکړو چې هغه ابدي ژوندۍ زما او ستاسو په هغه باندې فیصله شي. کدی بد عملونه مو الله سبحانه و تعالی وایي که په پټه باندې عملونه کوي که په ښکارا باندې عملونه کوي په هغه باندې موږ عامل خبردار یو او عالم یو. دا یو شاعر وایي چې اذا ما حمام المرء كان ببلة دعته اليها حاجه فيطير. شاعر وایي چې کله د انسان د مرګ نیټه چې کوم دی دا په یو خار کې پوره شي نو هلته الله سبحانه و تعالی د انسان څخه حاجت پیدا کی او هلته ورشي هغه خار ته او په قضیه باندې چې کوم دی هغه انسان وفات چې عزت مو نو چې چرته دی الله سبحانه و تعالی نیټه لیکلی و هم په قزګین باندې بمري. ځکه په تفسیر مدراک کې د آیت دلاندې و ما تدري نفس بأي ارض تموت دلاندې واقعا نقل شوی ده. وی حضرت سلیمان علیه السلام یو ورځ خپل قوم ته چې کوم دی خطاب کولو په دې کې یو کس ناسو به د خلکو کې چې د یو کس راغی په ډېر ناشنا انداز باندې د کس ته کتل او دې ته ډېر ویرې. نو سلیمان علیه السلام د چې کوم دی د امتی پوښتنه وکړه چې یا نبی الله من هذا الداخل عليك آنفا، چې اے سلیمان علیه السلام دا کس څوک دا تا چې وسره داخل شو او راغی. سلیمان علیه السلام ته چې دا خو ملک الموت او دا زما مجلس ته راغلی. ده ورته ویل چې د الله رسوله ما ته د ملک الموت په ډېر ناشنا نظر باندې کتل او زه چې ډېر سخت ویرېدم. ته هوا ته حکم وکړه چې ما د فلحال چې کم دی د هند جزایرو ته بوزي او ما هلته ویسي ځکه چې د ملک الموت ما ته په ډېر ناشنا نظر کتل. نو
سليمان عليه السلام حوا ته حکم وکړو هغه وی ول هند جزایر ته څورځي پس چې کوم دی بیا ملک الموت راغله سليمان عليه السلام مجلس ته پوښتنه ته وکړه وجدت عندي ايام رجلا فنظرت اليه نظرا منكرا چې ملک الموت ته ویلو چې ابل ورځ دیو کس را سره ناسو په ډیر ناشنا نظر دی وته قتل سو جواب نو ملک الموت ته وی وهي كنت اعجب منه زوی ډیر په تعجب کیوم د څه خبر نه وي امرت بقبض روحه في ذلك اليوم بجزائر الهند و چې ماته الله سبحانه وتعالى حکم کړو چې دی انسان نه د هند په جزایرو کې چې کم دی ته روح قبض کی وهو عندك بالشام او غسر په شام کې ناسو د مرګ ټیمی بیخي قابو شوی لک سات پکې پاتې نو ما دا سوچ کاوه چې دا انسان په هند کې دا په شام کې ناشته دا به د هند جزایرو ته چې کم دی په څومره وخت کې دا ورسي چې زه به هلته روح قبض کړم د دې د وجې نه زما ډېر په تعجب سره کتل خو چې بیا لاړم د هند جزایرو ته نو سړی مې هلته وموند او روح مې ترې قبض او هغه سړي چې کم دی سلیمان علیه السلام ته په خپله باندې ویل چې هوا ته حکم وکړه چې ما د هند جزایرو ته ویسي نو شاعر ځکه وایي چې کله د یو انسان په یو زګین کې په یو ښار کې نیټه پوره شوې وي نو الله سبحانه وتعالی الته حاجت را پیښ کی کار را پیښ کی الته لاړ چې الته وپا چې بعضی وخت انسان ډیره ژوندۍ چې کم دی وکړي وطنیستی وي سات لک وخت لپاره یو ځای ته لاړ شي الته وپا چې دا ولي دا غ نیټه چې کم دی الله سبحانه وتعالی الته پوره کړل نو عزتمندو ما او تاسو الله سبحانه وتعالی ډیر عارضی ژوندۍ د دنیا ته را لېږلي او دا عارضی ژوندۍ الله سبحانه وتعالی ما او تعالی چې کم دی یو امتحان په تور باندې راکړل چې څوک زما رضا حاصلې او څوک زما په احکاماتو خپل ژوندۍ تیروي ډیر شي مخلوقات چې کم د عزتمند هغه تیر شي څومره لوی لوی بادشاهان سلیمان علیه السلام ته سوچ وکړه چې د دې ټول جهان مالک و دا ما او ته چې په دې کوم ځمکو باندې نن دا قبضې دي د دیم سلیمان علیه السلام بادشاه نن سلیمان علیه السلام څه شو نن چې کم دی لوی لوی بادشاهان په دې ځمکه باندې و هغه نن څه شو د مکی لوی لوی مشرکین چې ځان ته به څه ویل هغې نن څه شو لاړل ټول چې کوم دی د جهان لپاره خپل نیکونو ډېر نیکونو ته سوچونه وکړو هغې څه شو لاړل څوک چې کوم دی یادی هم نو داسې چې کوم دی دا انسان ورک شي او ختم شي عزتمندو ډېر عارضي زندګي دپاره موږ او څو الله تعالی دې دنیا ته رالیږلي یو د خپل رب رضا حاصلول پکار دی په هر حال کې که پتا باندې سختی وي که پتا باندې راحت وي په هر حال کې چې کوم دی د خپل رب رضا حاصلول پکار دی دغه په احکاماتو خپل زندگی تیرول پکار دی دا نه چې الله سبحانه وتعالی روغ صحت درکو او الله تعالی ښه زندگی درکړله مال او دولت یې درکو ته خپل رب عبادت پرېږدي په نور باندې شروع وکړي نه دا روغ صحت چې کوم دی او دا وخت چې کوم دی دا یو غنیمت دی عزتمند دا یو غنیمت وګڼو حدیث شریف کې راځي چې دا یو غنیمت دی ستا سره د دې نه موقع ترلاسه کړه مخکې د دې نه چې پتا بیماري راشي ستا د مرګ نیټه پوره شي او ستا زندگی ختم شي د هغې نه مخکې چې کوم دی دا وخت او دا روغ صحت غنیمت وګڼه ځکه چې هغه ابدي زندگی دپاره به دې کې ما او تعالی عبادت کول پکار چې خپل رب راضي کړو ما او تا خو الله تعالی دې له نه یو رالیږلي دنیا ته چې ته 24 ګنټې د مال او دولت او عیش او عشرت پسې شاته اوسه او همیشه د شیطان په حکم باندې چې کوم د خپل زندگی تېرول د رب نافرماني کوم دې له ما او تعالی پاک نه رالیږي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی وایي د انسانان او پیریان ما نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړي دي ای بندګانو که تاسو ما پیدا کړي او د نشت نماش تکلی نو د خپل عبادت لپاره مې شته کړي وایي چې زما عبادت وکوئ زما رضا به حاصلوئ زما په احکاماتو به خپل زندگی تېروئ ځکه چې تاسو ټول ما ته یو ورځ پیش کېدونکي یئ او زه به ستاسو په هغه عملونو باندې خبر درکړم کوم چې تاسو به پټه کوئ کوم چې تاسو به ښکاره کوئ کوم چې تاسو د مخلوق مخې ته کوئ او تاسو د مخلوق نه په شیشه کوئ څومره عملونه چې تاسو کوئ الله سبحانه وتعالی د هغو ټولو عملونو خبر به زه بیا تاسو ته درکړم او د هغې بدله هم درته زه درکړم عزتمند په خپل عمل باندې نظر واچوه زموږ عملونه چې کوم دی د کمې بدلې لایق د ښې بدلې لایق دي که د بدې بدلې لایق عزتمند نو دا عارضي زندگی د زما او ستا سره د هغه ابدي زندگی دپاره پکې ښه موقع ترلاسه کول پکار دي ښه عملونه کول پکار دي چې سبا له چې کوم دی بیا ما ورته افسوس او ارمان نه کوو چې کاش من سلک سکلی وي مخکې د بیمارۍ نه مخکې د نیټې پوره کېدو نه الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو نیک عمله او دینداره کړي د نیک عملونو توفیق دې الله تعالی راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین